سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه ښار څلورمه امنیتي حوزه تر یوې سختې جګړې وروسته د طالبانو لاسته لوېدلې. طالبانو د کابل ښاریانو د امنیت ساتنې په موخه نوې ابلاغیه خپره کړې چې پکې ژمنه شوې د غلو او مفسدینو د مخنیوي او د کابل ښاریانو د هوساینې لپاره به په کابل ښار کې خپلې ګزمې زیاتې کړي. د دوی په خبره ترڅو خلکو ته د ډاډ او امن فضا رامنځته شي. مسیر ورځپاڼه لیکي کورنیو چارو وزارت د بې کفایته غلو او مفسدینو لخوا رهبري کیږي. طالبان ذبیح الله مجاهد د CBS امریکایي رسنۍ له لوري خپرې شوې خبرې ناسمې او تحریف شوې بللې دي. بلکې د کابل ادارې او 8 تنه کارکوونکي طالبانو سره یوځای شوي. عراق ګواښ کړی چې له ټاکلې نیټې وروسته خپل هیواد کې بهرنیو ځواکونو ته د اوسېدو اجازه نه ورکوي. تایلند کې د بس او ریل ګاډي ټکر کې 19 تنه مړه شوي. د خبرونو پای.